السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به راته راجوړ وئ او د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. ملګرو، زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېره خوندوره په زړه پورې او مهمه ویډیو سره راغلی یم. دوستانو، نن ویډیو کې تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو یوټیوب چینل جوړ کړو او هغه یوټیوب چینل چې تاسو به په راتلونکي کې له خپل یوټیوب چینل څخه پیسې ګټئ. نو دوستانو، ډېره مهمه او ضروري ویډیو ده، نو کوشش وکړئ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ او انشاءالله په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د یوټیوب چینل مکمله طریقه ښیم چې څنګه کولی شو موږ او تاسو د یوټیوب چینل سیټینګ ترسره کړو او څنګه یې پیسو ته برابرولی شو. نو دوستانو، انشاءالله کوشش کوم دې ویډیو کې تاسو ته ټوله طریقه وښیم. که بیا هم ویډیو سایز اوږدېږي نو مجبور یو چې بله ویډیو ته لاړ شو. نو دوستانو، لومړي سر کې هم کوشش کوم به همدې ویډیو کې تاسو ته ټوله برخه کمپلیټ کړم. که بیا هم ویډیو اوږدېږي نو مجبور یو چې دوهمه ویډیو ته هم لاړ شو. نو دوستانو، په ویډیو باندې فایل کوم، خو مخکې له دې چې دوستانو په ویډیو باندې فایل وکړم، په ډېره مهربانۍ سره هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د نورو خوندوره ویډیوګانو لپاره ویډیو ته لازم یو لایک ترسره ورکړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو دوستانو، په ویډیو باندې فایل کوو. ښه دوستانو، زه یوټیوب راخلاصوم او تاسو به هم یوټیوب چینل وبخښئ یوټیوب اپلیکیشن چې دی دا به راخلاص کړئ. زه دا د ملګرو یو یوټیوب چینل مې راخلاص کړ او دلته تاسو ته ښکاري چې د یوټیوب انټرفیس دی. نو دوستانو، له هغې وروسته به تاسو لاندې راشئ او د لوګو اپشن چې دی همدې نه به ورته کلیک واخلئ، د خپل لوګو اپشن. نو دوستانو، له هغې وروسته تاسو کولی شئ د پورته ځای کې چې دی سویچ اکاونټ، همدې ځای نه به تاسو دوستانو یو ایمیل ورته لاګین کړئ، هغه ایمیل چې تاسو ورباندې یوټیوب چینل جوړول غواړئ. نو دوستانو، دا چې تاسو باید د دې لپاره مشخص جیمیل انتخاب کړئ. نو دوستانو، لومړی تاسو یو جیمیل جوړ کړئ. که جیمیل کوم دوستانو نه وي جوړ کړی نو کوشش وکړئ هم د ویډیو ډسکرپشن کې لینک شته، رسماً کولی شئ چې لومړی جیمیل جوړ کړئ او بیا ورته له دې ځایه سویچ اکاونټ څخه هماغه جیمیل لاګین کړئ. نو دوستانو، زه په سویچ اکاونټ باندې کلیک کوم او بل نوی جیمیل ورته لاګین کوم. ښه دوستانو، دلته چې راغلی دلته به تاسو هغه ایمیل انتخاب کړئ په کوم ایمیل باندې چې تاسو یوټیوب چینل جوړول غواړئ. نو دوستانو، زه به د وروستی ایمیل ورته انتخاب کړم، د وروستی هلال اپیشل، همدغه جیمیل به ورته انتخاب کړم، دې باندې به کلیک وکړئ او تاسو دغه ایمیل به په یوټیوب کې لاګین شي. دوستانو، صبر کوئ، دغه ایمیل چې دی دا دی لاګین کېږي او له هغې وروسته دوستانو دا ستاسو ایمیل لاګین شو. له هغې وروسته به بیا هم په دا لاندې یو اپشن یا لوګو اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. دوستانو، له هغې وروسته به تاسو د پورته کریټ چینل چې دی همدې نه به ورته کلیک واخلئ. دوستانو، پورته تاسو ته لیکلي دي هلال اپیشل لاندې کریټ چینل، همدې نه به تاسو ورته کلیک واخلئ او تاسو ته به دغه صفحه راشي. دوستانو، اوس به لاندې تاسو ته لیکلي کریټ چینل، همدې نه به دوستانو تاسو کلیک واخلئ ترڅو ستاسو چینل جوړ شي. دا د دوستانو زموږ چینل جوړ شو. اوس به بیا هم په د لاندې لوګو باندې کلیک وکړم. اوس به دوستانو تاسو ته پورته زموږ چینل لینک چې دی هغه هم ښکاري، بیا هم په خپل عکس باندې ورته کلیک واخلئ او دلته دوستانو تاسو همدا اپشن چې تاسو ته راغی همدې نه به تاسو اوس د پنسل علامه چې ده همدې نه به تاسو ورته کلیک واخلئ. دې نه مو دوستانو چې هر کله کلیک واخیسته دلته څنګ کې به لومړی تاسو خپل نیم ولیکئ. زما خو نوم هلال اپیشل دی، دا هم صحیح ده. هینډل کې به دوستانو تاسو ورته یو لینک ولیکئ. زه ورته لیکم دوستانو چې هلال اپیشل، همدغه به ورته ولیکم. دوستانو، دا مو چې هر کله ولیکل یو څو انګلیسي حروف به هم استعمال کړم، مثلا 1 2 3 همدا مو چې استعمال کړو. دوستانو، دا دی زموږ چک مار ولګېده، زموږ لینک هم سم شو. دوستانو، دا مو چې هر کله ولیکل دا به سیو کړئ. دوستانو، دا لاندې تاسو ته لیکلی چینل URL، دلته تاسو ته د خپل چینل لینک هم اډ کولی شئ، اضافه کولی شئ، دا هم بیا نورو ملګرو ته له دې ځایه لیږلی شئ. نو دوستانو، بیا لاندې تاسو ډسکرپشن راځي، همدې ډسکرپشن کې به یو څه ورته ولیکئ. زه ورته لیکم دوستانو، زه به لږ څه ورته ولیکم. ښه دوستانو، ما ورته ولیکل چې په دې چینل کې به تاسو ته د ټکنالوژۍ اړوند معلومات خپرېږي، همداسې به تاسو د خپل چینل له نوم سره ځانګړی ډسکرپشن هم جوړوئ. دوستانو، له هغه وروسته به تاسو پورته سیو اپشن چې دی همدې نه به ورته کلیک واخلئ. دې نه مو دوستانو چې هر کله کلیک واخیستل دلته تاسو ته ښکاري، دې نه به تاسو کلیک واخلئ. زه دې باندې کلیک کوم. دوستانو، دا دی زموږ دغه معلومات به هم سیو شي. دا دی دوستانو زموږ معلومات چې شي هغه هم سیو شول. دوستانو، له هغې وروسته به تاسو بیا هم راشئ په خپله لوګو باندې به ورته کلیک واخلئ. دوستانو، اوس به تاسو دغه لاندې کوم چک مار چې دی پروایسي، همدا اپشن که تاسو اپ یې دا به ورته ان کړئ.
اوس دوستانو پورته راځو. پورته لومړی به تاسو یو عکس راواخلئ. زه مثلا یو عکس رااخلم پروفایل ته، همدغه عکس د زموږ لوګو چې ده همدغه لوګو به هم راواخلم. دوستانو دا چې لوګو د یوټیوب چینل لپاره ډیره مهمه او ضروري ده، نو په دې اړه باندې هم غواړم چې راتلونکي کې تاسو لپاره دغه ټول کورس کمپلیټ کړم چې څنګه یوټیوب چینل لپاره ویډیوګانې جوړېږي او څنګه بنرونه د یوټیوب چینل لپاره جوړېږي. نو دوستانو په حال تاسو چینل جوړ کړئ، انشاءالله دا ویډیوګانې راتلونکي کې تاسو لپاره جوړېږي. نو دوستانو له هغه وروسته به تاسو په سیو از پروفایل پکچر باندې کلیک وکړئ. دوستانو دغه تاسو عکس به هم سیو شي. له هغه وروسته دوستانو تاسو په بنر باندې یا شاته لاندې کوم عکس چې دی همدې نه ورته کلیک واخلئ او دلته به دوستانو تاسو چوز فرام یورز فوټو همدې نه به دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ او دلته به تاسو ورته یو عکس انتخاب کړئ. ما خو دوستانو مخکې له وړاندې یو عکس په همدې اړه باندې چمتو کړی دی، همدغه به راواخلم دوستانو، دا به راواخلم او دلته به یې پیسټ کړم. دوستانو وبخښئ، دلته به یې اپلوډ کړم. دوستانو ما کلیک ور باندې وکړ او دا دی، دا به په اسانۍ سره دلته اپلوډ شي. نو دوستانو له هغه وروسته به په سیو بټن باندې کلیک ورته واخلئ او دغه عکس به تاسو سیو شي. نو دوستانو دا خو د یوټیوب چینل یوازې کوم سیټینګ چې وه همدلته وه. نور دوستانو مهم سیټینګ چې دی هغه به موږ او تاسې په کروم براوزر کې ترسره ښه دوستانو دا خو په یوټیوب اپلیکیشن کې د یوټیوب چینل جوړولو سیټینګ و چې څنګه موږ او تاسو یوټیوب چینل ته نوم ورکولی شو، ایمیل ورته لاګین کولی شو، ډسکرپشن یې لیکلی شو. نو دوستانو دا چې تاسو ته مو مخکې هم د ویډیو په سټارټ کې خبره وکړه چې که ویډیو زیاته اوږدېږي نو مجبور یو چې دوهمه ویډیو یا دوهمه برخه ته د ویډیو لاړ شو. نو دوستانو دا چې ویډیو تقریبا تر 8 دقیقو پورې دلته رسیږي او بیا تاسو نشئ کولی چې په اسانۍ سره همدغه معلومات کمپلیټ کړئ. نو دوستانو دا چې انشاءالله د همدې یوټیوب چینل دا کوم سیټینګ چې په یوټیوب اپلیکیشن کې ترسره کړ همدغه اپلیکیشن به تاسو ترسره کړئ او همدې یوټیوب چینل مهم سیټینګ چې دی تر ټولو مهم سیټینګ چې دی هغه به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي ویډیو کې په کروم براوزر کې ترسره کوو چې څنګه موږ او تاسې یو هیواد ورته انتخابولی شو یوټیوب لپاره او څنګه نمبر ویریفیکیشن ترسره کولی شو یوټیوب لپاره او څنګه یوټیوب چینل پیسو لپاره برابرولی شو. نو دوستانو دغه مهم مسایل دي چې په دې باندې په راتلونکي ویډیو کې بحث کیږي. نو دوستانو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شوه لازم یو لایک درسره ورکړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا داسې ویډیو پرې ما هلال خوستي ته اجازه راکړئ. خدای په امان.